زما عزتمندو د رب العالمین په انعاماتو کې اساسي نعمت او لوی نعمت کټول عمر انسان رب العالمین لا دغه په باره کې په سجده باندې کړیږي ام حق به ادا نشي چې هغه قران دی دا دومره لوی نعمت سلیریش غنټه کوم رب العالمین لا په سجده پراتو او د دې لوی الله شکر حمدونه وایو نور نعمتونه خلا پرې ده لیکن د قیو نعمت او شغه د ټولو نعمتونو موقوف علیه ده اساس دی جرړه ده لکه څنګه چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې اصلي نعمت همدغه قران دی د دې شکر یې نشي ادا کېدل د دې نعمت نن په یو موضوع باندې لږ الله دغه نشاندهي کړي بلکې انسان چې کله اول نه اخر پورې قران مطالعه کوي ګوري زه باندې د دې تذکرہ کیږي مقصد به دا چې د آدم علیه السلام بچي او د قشن د جنت کچر د غفلت پر مرز باندې اخته شوی چې غفلت پری دي او متوجي شي اغه ته ویل کېږي د جهنم د اورونه یرا جهنم بار بار تشریح کول دغه د عذابونو سختینه دغه د اور کیفیت تشریح کوله د هغه د بچرګو د اور د بچرګو تذکرات چې د پشان د بنگلو دی او د قشان د لوی لوی بنشنو اور د شي د عذابونه د شي د جهنمونو خوراک د شي د نو د دې ور په باره کې لږ زره تشکیلات چې زمونږ د غفلت ختم شو که چیرته زمونږ د زړه ودی یا د قشم به ول مرز باندې اخته شوی چې هغه مرز پری دی او د خپل مسؤلیت ته متوجي شي دغه خبر کارونه باندې د جهنم د اور لایق ګرځيږي دا ډېر اوس مهمه خبره ده زمونږ په دې ټولنه کې زمونږ په دې جامعه کې بعضې د شي امور زمونږ صادریږي چې مونږ عادي ګڼو الله عزوجل د هغې په وجه باندې د دې جهنم هغه سخت اور مونږ له بې نصیب کوي اول د اور تذکره وروسته انشاءالله که چېرته ژوندي وو بیا د 15 د شي امور تذکره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نشاندهی کړی دا لکه ما اسفل من الاذار من الكعبين ففي النار یو کسته او هغه د خپل پنځه دي ګټو نه کته کړی الله عزوجل به په امدق عمل باندې جهنم له ورځي د زموږ په ټولنه کې ډېر معمولی خبره ښکاری عادي غونډه خبره ښکاری بلکې د کمال دا غني چې د انسان پنځه کته او غیر کمالی انسان اگر چې دغه پنسي وچتي دغه پر استهزاء کیږي دغه پر ملند کیږي او دغه پر رشخندونه ولې کیږي چې دا او بخور لراغله دي او دیش لراغله دي او دیش لراغله دي نو اول د ور تشکره ورسره به دغه اسباب تشکره 15 درشه الله عزوجل دغه په وجه باندې سړی د جهنم دی ور لور غورځي او کوم شرط باقی و به دریمه مرتبه کې د دې خبرې تذکرہ چې د دې قیمتي خطرناک دهشتي ورنه انسان په سمه نجات پیدا کوي ځکه د اسلام ډېر عجیب دین دی مونږ او تاسو کې بل فرض او تقدیر د یو جهت نه منع کړی او چې دې طرف راځي ما ولې په بل طرف باندې به د قشن د نجات لاره موږ له خودلې ده چې په دې طرف باندې قدم اوچت کړي په دې طرف باندې روان شي دغه کوشش وکړي دا څه د جهنم د داخله دوه اسباب دی ولې په دې بل طرف باندې دا باج دي چې امور دي چې الله عزوجل تاسو په دې باندې د جهنم نه بچ کړي او جنت ته مبوزي خطور نه مخکې اساسي ولانه د دوه خبرې
قرآن کې الله عز وجل فرمایي سورہ ملک دغه جهنميان شکل داوري دومره هیڅ کې الله عز وجل یې خودلې ده نشدې ده عن قریبا چې د غصې د وجه نه پړک بیل شي او په دې انسان زمونږ الله چې قرآن کې د تعبیر وکي اغه الله عز وجل او اغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سل په سلو کې د هغه په خبره کې د ذری په اندازه باندې چرته دروغ مرغ نشته ټول رښتې دي رښتې وي لکه یو خطرناک سروې دی زناور دی او هغه چرته د خپل دشمن ولیدل او د ډېر غصې او د قهر د وجه نه د زنجیر کې غړمبا کوي زم پس مکه باندې ولي چې تر څو پورې خوش شم او د قشم به د انسان باندې گزارو کوم او ماته کوم دومره خطرناک وره کله قرآن کې رب العالمین د څه تعبیر کوي قصر د دې جهنم د ور بصیر کې لکه انسان په یوځای کې به تور مثال لرګي اور بل کړي دي بعضی لرګي سوځېدلې دي او بعضی نور پاتې دي دا وګړي چې دغه کم څه سوځېدل نه دي چې هغه زور باندې وسوځو ما دا لرګي په خپل مابین کې ماترامات کې ګډ وړي کې د دې ورنه په دې وخت کې بچر کې روزي الله عز وجل قرآن کې فرمایي ودا بچر کې بده شي کیفیت مان کوي لکه اوچت تعمیرونه چې یو بل مشترکي او رواني ته سوچ کوا شکل د جهنم د اور د بچر کې پشان د تعمیرونه دي او یا پشان د اغلوی لوی بنچونه دي چې انسانانو باندې کتاب د دې ور په صورت حالي او هغه انسانان چې په دې ور کې پراتري دغه په صورت حالي او دغه به کوم عذابونه او به رب العالمین دغه نه چې الله عز وجل ورته عذاب مقرر کړي قرآن کې رب العالمین یو بل تعبیر کړی دی فی عمد ممدده مفسرین د دې آیات دو تشریحات کوي اول الله رب العزت فرمایي ودا انسانان به د ور په دې پیپونو کې بند کم وګدو لکه به تور مثال یو بټای دا دغه ځان له اغلوی لوی پیپونه دي د قشم پیپونه جهنمی بګړي کې وردن نه کې حق سر به مربانه بند کې او دا سر به مربانه بند کې د دې به خپل صورت حال ګوري چې په کوم کیفیت کې دویم قول باز علماء لیکلي فی عمد ممدده دا معنا ده لوی استنی لکه زمونږ د جمعه سنه اشه به تور مثال جهنمی بسم لول شي او دا بدله په دې سینه باندې او د قشم په دې اندامونو باندې ورزور کړي شي سمو خیال له چې کوم درد به انسان لري شي سيدنا وامامنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ هغه به دا خبره کوله چې امام قرطبی ته نقل کړی دی په تذکرہ کې فإن قارها بعيد اے انسانانو د دې جهنم دا ویخو دا بیخ شه دا ډیر انتهایی لري دی وحرها د دې ګرمایش دې شدید هغه ډیر انتهایی زیات دی او قهر در رب العالمین دی نو کله چې بدشي جهنم کې انسان ورغورځول شي چې هغه جوړ وي او د شي ور کې ورغورځول شي چې دغه جوش ډیر انتهایی زیات دی او د دې ذات سره مخامخ کړي شي چې داغه قسم ډېر انتهایی زیاته شوی ده څه صورت حال ولې انساني حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي عليه وسلم وېدغه جهنمی شکل دي جهنم له ورغورځول شي اعلان دی په دې ور کې په دې کیفیت باندې پروت دی کل وته دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لکه څنګه چې میخ دی او دغه میخ په دیوال کې والي شوی دی ته سوچ کوا میخ چې کله په دیوال کې ول او هغه مضبوط شو خو زیدره خو زیده بنشي او د بعض روایتونو د شي معلومیږي
چې په دې خلک کې به دې انسان لدا کندتار وردن نشي د خاص اندام نه به بار شي او بند باندې به وتړل شي او د ور په دې صندوق کې به د قشن کې خودل شي به بر جهنم په دې منځ کې پروتي انت بورکیږي به قران تقریبا والجلود دا سرمنې دي انسانان شي ته حرق دا بسوځول کېږي انت پایات باندې سوال لې الله عز وجل دا سرمنې دي انسانانو ولې اندقه و سرمنې ورته فریدي واغله دا سزا ورکی لکه څنګه چې حسن بصری رحمه الله د هر جهنمی دا سرمن به تقریبا د ورځې او وزر کرت الله عز وجل سوځي به جوړي به سوځي او به جوړي به سوځي او به جوړي څنګه الله دا کار ولي کوي پکار دا چې مقه و سرمن او مقه سوځول او پر خودلې تر اخره پورې اې دې دوه وجه عام مفسرین بیانوي یو وجه دا چې کله دغه سرمن وسوځول شي او دوباره دا په خپل مابین کې د یو بل سره ټچ شي یو ځای شي ور په ډېر انتهایی بد لګيږي په نسبت سره هغه سرمن لا چې هغه زړه ده زخمی شوی نه ده سوځول شوی نه ده د اغین اېدی د حالت ډېر انتهایی سخت او ګرانی مضبوطی د اوچتوالي په مرتبه کې دا ور واقع کیږي دغه وجدا چې رب العالمین په دې وخت کې د خپل قدرت مونږ لخی په دې طریقه باندې چې دې جهنمی د سرمن ورمن وسوځول شو او به ورمن برابر کړی شو به وسوځول شو به برابر کړی شو به وسوځول شو او به الله عز وجل دا برابر کړي قدرتونه د رب العالمین په دنیا کې مکرخ کار شي په میدان د حشر کې د خپل قدرت کار کوي او د قشم په دې منځ کې شکل د انسان د جهنم له ورغ ورزول شي انتم الله عز وجل اظهار د قدرت د خلقو لکې حدیث کې راځي پروید ابو هريره رضی الله عنه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وستاسو د دنیا ور چي دي د جهنم د ور د اوی مې سره دې څه مقصد د دې مقصد دا دی چې په دنیا کله پیدا شوې ده په دې کې تاسو وګورئ چې دا څومره ورونه بلکې شوې دي په دې کې بټۍ دي په دې کې کارخانې دي او د قشن د نور شوې نه دي نه شپې ته کارت چې دغه ور ډبل شي او به ډبل شي به ډبل شي او یم کارت چې کله ور رسیږي الله عز وجل د جهنم ورته جوړ کیوي قرطبی لیکلی په تذکرہ کې چې په سره کې بعضې د انسانان و هغه بزان لشمې د قش انګورونه بل کړو به د خپل ګوتې ورنږدې کړي نفس به د خطاب وکي چې ته په دې باندې ټینګېدل شي انا کچرته په دې باندې ټینګېدل شي خبره بالکل درسته ده و الا کدی باندې شي ته ټینګېدل نه شي به اغیر نه ور لم شي ټینګېدل ولې ته ګناه لوړاند کېږي ولې ته ګناه کوي د ټول کې موږ تاسو د تلقین دی مان حاکم مسکر خپل بشیله ویلې وې رب العالمین بندگی په دومره کیفیت باندې وکړه چې څومره د ورته ضرورت دی او په دنیا کې د خپل ژوند لپاره دومره آبادی برابر کړه څومره چې پکې ته وشيږي د آخرت لپاره دومره کار وکړه چې څومره د الته کې ژوند دی او د ګناه په طرف باندې راوړاندې شه چې کله ته د جهنم په اور باندې ټینګېدل شي هر سړی دې وسوګوري چې د دې جهنم په اور باندې دا ټینګېدل شي انا که چرته ټینګېدل شي هغه وره چې نه شپې ته کرد د دنیا دا اور ډبل شي ان جوړ شي یو کرته او به صدا چې دې سره نه شپې د یو ځای شي د ټولو ورونو سره دا په کوم کیفیت باندې دا اور واقعي نفس الامر کې ډېر انتهایی سخته ګرانو او دغه جهنمی او به راوخصل شي والله عز وجل به دې جهنم کې ورغ ورځي ملائک به ونی شي ورسره هغه وایي چې څومره مسافه ده د اول نه اخره پورې دا جهنمی چې لاندې ور روان دي صحابه دا خبره وکړه چې یا رسول الله ولدا یو ورس موږ لپاره کافی نه دی چې الله عز وجل دومره مسله ذکر کړه مقصد یې پکې داو
چې د دې ور سره دومره د غیزه تواله او بد دغه نه به دي انسانانو ور باندې سوزول د ګنا نظم ورسته کېدل. یو بل حدیث کې راځي روایت عبد الله بن مسعود باندې رضی الله تعالی عنہ، عبد الله بن مسعود فرمایي چې کله په ورځ قیامت الله عز وجل د جهنم را روان کی ترونی او اریو زنجیر پوری با اویزر ملائکی او د میدان د حشر په طرف باندې را روان کی. دی وخت کې روایت کې راغلی ابن کثیر د سورې حج د آیات په تشریح کې ذکر کړی دی. الله عز وجل آدم علیه السلام لوی چې د خپل بچونه د دې جهنم د لپاره خلق را بار کا. آدم علیه السلام دا خبره ذکر کې چې یا رب څومره په څومره کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په زرو کې 909 نبی د جهنم والا او یو کس به د قشان د جنت والا وګرځي. حدیث کې راځي د الله نبی فرمایي علیه الصلاۃ والسلام وی واړه ماشومان هغه په دې وخت کې بډاګان شي د روب د وجنه د hebat د وجنه. کله چې دغه حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ملګرو ته تشریح کې دوله واضح کې ټول صحابه وشړل چې په زور کې 909 نبی د جهنم والا کسان جوړیږي یو پکې د جنت والا جوړیږي. نو به دغه نتیجه وروته چې واځي انبیاء علیهم الصلاه والسلام بجو بس مخ به نه شو. نبی کریم علیه الصلاه والسلام تسلی په خاطر د ملګرو د دلجوئی په خاطر باندې د مسلمانانو د خوشالولو په خاطر باندې دا خبره ذکر کړ چې اسما ملګرو د مسلمان نسبت غیر مسلم لا په قلت کې په دې اندازه باندې دی لکه یو تور غوی دی باغی کې سپین ویښته یا د قشانه سپین غوی دی باغی کې تور ویښته په دې اندازه باندې بدابه شي دا په کې ورور کم شي. یعنی کافر دومره زیات په نسبت سره تاسو لا یا جوج پکې دي ماجوج پکې دي دا غوی نسبت تاسو له والي د قشان دانور تاسو کم یې. یو حدیث کې راځي پر روایت د نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنہ باندې وی ادنا انسان په انسانانو کې د دې جهنميانو ادبار د عذاب سره هغه انسان دی چې داغه څپلې بدوري دماغ به جوش وي او د قشن بلې په زمانه بدار راوځي. دا به کې هغه ادنا انسان دی. اگر که په دې حدیث باندې به اشکال دی دغه حاصل ده قرآن کې رب العالمین فرمایي چې ولا يخفف سپک منشي د دین عذاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دا خبره پرته ده چې ادنا انسان په دې ټولو کې اقا انسان دی چې داغه په اعتبار د عذاب سره سپلې به دوري دماغ به جوش وي او دا قشن په دې پوزه باندې به راوځي. الموسوعه القرآنیه کې شیخنا وسیدنا شیخ عبد السلام رحمه الله دې تطبیق ذکر کړی دی. حاصل دا دی وکم انسان لا چې د اول نه کم شی مقرر کړی شوی دی په دقیقه کې بدیره تخفیف نه وي. دې سړي له قشن اول نه دا مقرر کړی شوی دی. پر روایت عبد الله بن مسعود باندې دا راځي وې په دې ټول انسانانو کې کم انسان په اعتبار د عذاب سره د اور د جهنم ابو طالب دی. په دې طریقې چې داغه څپلې دی دماغ به جوش وي او به په دې پوزو باندې بیدار اوسي. عباس رضی الله عنه دا خبر وکړه چې یا رسول الله دې تر خو ستاسو ډیر انتهاجات اکرام وکړي احترام دی وکړي دفاع وکړه څه پیدا ورته ملاوي کې پاګې نه کې کوم ملاو نه کړی شي. مسلم کې حدیث دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل شي او فیده داوا اعلان دې د جهنم په دی وی خو بیخ کې پروتو الله عز وجل دې وجنه پروت علی صلی الله علیه وسلم یو شو یو دغه شامل په زبانه راوځي. دا کوم انسان دی لیکن دغه ذهن له یو سوال راځي چې دغه ابو طالب د نبی کریم علیه الصلاه والسلام کاکا دی
او د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډېر انتهاجات خدمتونه کړې دي الله عز وجل دل ولي توفیق د ایمان نصیب نه کړي مناسب ده چې د ایمان الله عز وجل ورکړي وي اهل علم د دې مبارکه فرمایي وي وجه دا ټیک دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر انتهاجات دی په وکړه اوچته دی په لیکن بهم الله عز وجل دل توفیق د ایمان ورنکې د ټول خدمتونه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د دین په خاطر باندې نه و د رب العالمین د رضا په خاطر باندې نه و بلکې د یو قومي غیرت و چې ځکه کاکای مودامي د قشوراره دی قران جمع سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله انسان مطالعه کوي وی ګوري هغه عمل باندې به اجر په هغه عمل باندې به نتیجې په هغه عمل باندې به رب العالمین د خوانه رضای چې کوم عمل خالص او فقط رب العالمین د پاره وشي او بس د الله دین په خاطر نه وکړي اگر کله مکه مشرکین اور شیخ صاحب سیرت کې دا تاسو ویلي ابو طالب سره دا خبره ذکر کړه کستا دا وراره چرته دیو کجې شوق کوي موږ به د عربو کې وګورو ډېر قیمتي زنانه به ورته انتخاب کو او که چرته مشتری غواړي ډېر اوچته مشتری به ورکو کتی ورکو خو موږ د معبودانو څخه کې نه بیانې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سره بر راس خبره وکړه چې دا ارس مال راکې اسما په کار دي زبر دغه دین تشریح کوم چې لا اله الا الله نشره حقدار د بندګۍ سوا د الله نه او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی لیکن چې کله بندیزونه سخت شول حالات په دې باندې سنگین شول ابو طالب مرتضی خبر وکړه چې یا ابن اخي یا وراره تم په خپل دریش کې لږ زره گزاره وکړه دوی دې کې بس گزاره کوي خو څنګه هغه غیرتی شړیو چې شیرونه ورته خلینو ویلي راويستا والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوصل في التراب دفينا فاصدع بامرك ما عليك غضاضه وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت انك ناصحي فلقد صدقت وكنت ثم امينا وعرست دينا لا محاله انه من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حزار مثبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا اسما دې په الله باندې قسم مشرکین والله منلو کدا ټول دنیا چرته راجم شي یو وکتبر امکان نکي ته ډیر انته عزت خیر خوا سړی خو دین دې مال پیش کړی دی کاکا تی ولې نه مانی وی به خلک د شي وای چې ابو طالب د جهنم د اور نه ویریدو اې دې مشکل په اساس باندې چې دغه په غور زبردست کول نه شم زه عبد المطلب دې دې باندې لاړم اې دې به کوم اصحابي حدیث کې دا راځي جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي یو کس چې په دنیا کې ډېر تیر کړي د نعمتونو ډاک ایمان پکې نشته الله عز وجل چې دغه انسان کله جهنم له ورو غورځي او دا تکالیف د جهنم سختینه د جهنم ولیدلې دا سزاګانې د جهنم ولیدلې به بتی دا پښتنه وږي چې چرته په دنیا کې د لذت ژوند تیر کړي لري یو ښه ژوند تیر کړي لري د خوان ژوند تیر کړي لري دا سره په جواب کې دا خبره ذکر کی چې الله هیڅ چرته معنی تیر کړي را به کتل مې نه دي ایدی وجنه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم بداویل د مرګ مبارکي چې تاسو هغه شی بار بار یادوي چې د انسان د خوندونه ماتي دنیا بچي دغه بخون سي چې هغه مرګ د قشن د جهنم د اور تذکرہ ده چلته ورونو ورځيګو یو بل حدیث کې دا راځي بل یو سره چې په دنیا کې ډېر انتهاجات پریشانی کې لري د دین په خاطر مصیبتونه زندانونه دي عبادتونه دي هجرتونه دي نور تکالیف دي خو رب العالمین کله د جنت په گیټ باندې ور داخل کی جنت په دروازه باندې ور داخل کی دومره پراخه دروازه د لکه مشرق او مغرب په اندازه باندې حدیث د مسلم کې راځي کړي ټول انسانان یو بل الله سونه ورکی او په دې دروازه باندې داخلي دل وغواړي الله عز وجل به ور داخل کی دا دروازه به هم ته پراخه به به پښتنه وشي چې آیا په دې دنیا کې چیرته تاسو تکلیف کتلې مصیبتونو سره مخامخ شوي وینا
شیخ الاسلام ابن قیم سے فرمایي وې چې کله دی یو چا محبت رب العالمین محبت دغه پزړه کی به د محبوب د پاره هر قسمه تکالیف دا برداشت کوي خوانت عقل لذت بل حدیث کې دا راځي الله عز وجل چې کله جهنم له ور داخل کو به ورته وشي اهل النار اے د ور والا کدا دنیا ما په دې کې نور شي نه چرته شي په دې مناسبت باندې شمال د قیامت د جهنم د اور نه بچ راکې په ایواز کې راکې تاسو دې له تیارې که تیار نه ټول ورته خبرو کې چې ولنا بالکل موږ دې له تیار یو الله عز وجل ورته وایي چې یو ادنا شی مې دې تاسو له مطالبه کړو حالانکه تاسو د پلار په دې شاکه وایي چې ادم علیه السلام هغه دا خبره چې تاسو به شرک نه کوي ایسه تاسو ما سره شرک وکړي د زړه تعلق د رب العالمین نه مکټ کوي بل چا منسوب کې اغله مور کې صفات خاصه د رب العالمین بل مخلوق مراواقصو او په دې وخت کې د دې الله سره مشرک کې کمل یک دی او کم بیا دی او ک انسانان دی او کمړي دي ک ژوندۍ کبل ک کانه د کبوټي حدیث کې راځي د الله نبی فرمایي عليه الصلاه والسلام چې د پورته اسمان پورې 1500 کاله مثلا د اسمان د سر نه کچیرته بل فرض او تقدیر د وسپن یو وسپن را خوشي شي مازیګر مخکې شپې نه نږدې د چاغه دنیا لره ورسیږي خو کچیرته جهنمي د جهنم د سر نه روان شي کلونه مزل بکې او اعلان دی ورسیږي دا تیبن وسوچ پکار دي چې یقیني په دې معاملې سره مو مخامخ کېږو شیخ الاسلام عالم دا فرمایي وې کچیر رب العالمین موږ سره د خبره وکي چې په سکندونو کې زتا سره وباسم په ملټونو کې تاسو سره وباسم خو لیکن یو وری به تاسو دل ورکته کوم د چا پلانوم دل ټینګ شي زړه به وچوي قران کې الله رب العزت فرمایي فکانما خر غوي کې دار پرې وته د بار سره یو مثال ذکر کړی دی حدیث کې دام راځي ودا جهنمی شکل جهنم له ورغ ورزول شي د یو پرسخ او د یو نیم پرسخ باندې د دې انسان د شباب باري تندرا خلق به د پاسه محمد رسول الله فرمایي په دې شباب ورته پیک دی په مالای بي کله چې انسان تګي شي یا مصیبتونو پریشانی سره مخامخ کړي شي در به د خپل ژبه حال اندازې معلومیږي چې په څومره اندازه کې دا بار پرتی او څومره تکلیف کې دا پروتي او به د پاسه به دغه انسانان ور باندې غوبل کې داله بل عذاب د پاسه د عذاب راغی پرسخ نه پرسخ په اندازه باندې حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران کریم د یو آیات یو ټوکړي تشریح کړی دا وهم فيها کالحون کل حصل ویل شي جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي کل حدامانا چې بر شونډه به د سر لختلی او لا به د نامه په لور راغلی او د دې جهنمی به یو غاک د احد د غرب اندازه باندې ته وسوګر چې بده کیفیت د انسان پر دې دا به څومره بشکلې دا حالت پر انسانانو باندې راځي ضرور دسه بسړی نه وای چې دا د ابو جهل په باره کې دی او دا پلاني په باره کې دی بس نه کنز العمال دویم جلد یوسل 350 نمبر صفحه د عمر ابن الخطاب نه بګدا خبره نقل کړې شوې ده اگر کله دې آیتونه مصداق يهود او نصارا دي غیر مسلم دي خو مسلمان سړی تور باندې مراد ورته به ویریږي چې مصر رب العالمین د عملونه کوي بدی کیفیت باندې ماونه غرزي حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وژاړئ کښړه تاسو نه درځي کوي نه شکل د جړه تاسو برابر کړئ دغه وخت په انسانانو باندې براشي چې دوی به وژاړي وښ کې به ختم شي د سترګو زخمونه به وبېږي که کشته چرته وغاړي پاګه کې به وچلېږي لیکن رب العالمین به هغه جړه د سړی نه معتبرای د هر شي خپل وختي کیمی چې انسان هغه نظام برابر کړي بل حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي چې بدی جهنم کې ماران دي ته بده شي ګمان کې لکه بوختي وخه او پدې کې لړمان دي لکه هغه وکان چې پاګه باندې د پاسه پالان یې خودلې شوی دی تمره لړا
د دنیا د عادي لړمي هغه رسمو شو شوټینګېدل ګران دی چې په یو تا کې وسړې زمون سره خوشي کې ټول شپه به تر سبا پورې ودرېګو خو خوب بولو چې اسنه مال ټکرانه کی هغه مارا چې د بوخدي وغوندي هغه لړمه چې د پالان ولا وغوندي او ته په یوځای کې وسره خوشي کړې شو دغه سزاګانو ټکونه تر درکې څه صورتحال پیدا حدیث کې دام راځي وې کچیرته انسان لټک ورکی وای چی اې دې ګرمایش اې دې سوزش تر 40 کارو پورې به دوام لري او هغه به ختمېږي نه انته به ستنی منه ډاکټر منشتا چې تر څو پورې د قصار قرار کې و خاموشي کې وې درې اې دې خلکو خوراک بم نه قرآن کې رب العالمین فرمایي چې الا من غسلینا اې دې جهنمینو دا ویني دا زوی دا ښه بدنونه چنجي دا برخص لګي او په دغه انسانانو باندې بدا خړل کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې دا خوراکو کې نه مطالبه د ابوبو کې ملائک به په کندورونه کې دا اوبره ورسي خو هغه په دې کیفیت باندې لري چې د مخ له کله ورته نږدې کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مخ د سرمن به ایستور باندې راولي شي به بده قوبه ملائک راولي په سر به راوړي دغه به دوه روایت راغلي دي یو روایت کې د شي راغلي چې د خاص اندامونه به د کلمي جګر او غیره بار شي او بل روایت کې راغلي چې د پورو تلوینا تدارې چې د بعضي انسانانو د شی او د قشن د بعضي انسانانو اقشاله سزا او جرم له کتر پکار دي دبر پاسه په راوړل شي رحمان کې الله عزوجل فرمایي یو طرف ور دي یو طرف ګرمي وبدي په دې منځ کې بدقه د انسان راخلي کیږي او دې انسانانو لور باندې ول مور کول کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی هغه شی چې دې جهنميانو خوراک دي زقوم کبل فرج او تغییر دیو بوخي په اندازه باندې هغه په دې دنیا کې واړول شي دغه ټوت هغه د بدبوی د وجنه به دغه ټول انسانان اسی ګډوډ شي هر څه به خوند شي رب العالمین په نعمتونو کې موږ ویلي اساسي نعمت قران دی قران او دی حدیث د دې زه د دې کور د دې خطرناک او دهشتي او وحشتي زه تشریف دې کیفیت باندې راځي په دې کیفیت باندې راځي په دې باندې راځي دویمه خبره دا خو تقسیم کړو چې جهنم ابن کثیر دوه معناګانې کړې دي جوور او بدزه یو زیری زمینی ده پاګه کې به تور مثال بل زیری زمینی ته خانه ده الته یو تک زندان دی الته یو بد زندان دی او پاګه کې ته پروت دقیقه ویل کېږي جهنم معنا جوور جهنم معنا بد خو سوال ده دی عذاب سخت دی وحشت او دهشت سخت دی په دنیا کې کم کارونه انسان کوي چې تر څو پورې د غید وجنه الله عزوجل دا سړی دی جهنم لور غورځي دا اوس پیژندل پکار دی جنت ډېر قیمتي ځای دی لیکن هغه کړنی پکار دی چې سړی هغه عمل کې راولي په جنت لور داخل شي جهنم ډېر انتهایی بد ځای دی ډېر انتهایی سخت ځای دی ولی هغه شی پیژندل پکار دی چې تر څو پورې انسان په هغه باندې جهنم لور داخل نشي حسنه چې موږ د اعمالو ناغه صادر شي د بدن قران جمع سنت د نبی کریم علیه الصلاه والسلام شکل انسان مطالعه کی یو څو امور ته شي کړی دي اوله د سوره بقره ابتدایي آیتونه کې فرمایي اعدت للکافرین الکفر بجميع انواعه کفر څه ویل شي جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کوم دین موږ له پیش کړی دی قران جمع سنت صلوات والسلام موږ په دې باندې تصدیق ونکو موږ په دې باندې باور ونکو بلکې په ځای دې چې تصدیق په وکړو باور په وکړو مقابله له عمله وتړو ته په شبه دې باندې چې الله عزوجل به تاسو په اندق عمل باندې دې قیمت خطرناک جهنم لور غورځي کفر عنادي کفر جهلی کفر استهزائي کفر جهودي چې دمه اساسي بنیادی سبب چې انسان د جهنم د ورور باندې لایق ګرځيږي الشرک مع جميع اقسامه شرک ولا شرک په لغت کې ویل شي برخلاف په اصطلاح کې دې ته ویل کېږي چې یو مخلوق د
رب العالمین سره برابر اولو په یو صفت خاصه رب العالمین کې الله عز وجل په غیب پويږي د قشان د پلانې مخلوق په غیب پويږي یا دا صفت رب العالمین خاص دی ولی موږ سره د ملائک شریکو د انبیا شریکو اولیاء شریکو کانی بوټي وغیرہ د زړه تعلق چې د رب العالمین نه طاقت کې بل سره وسره کې خودلو ته پوهې بدی باندې چې الله عز وجل به دغه خطرناک جهنم تعالی درکې به دوه قسمه شرک دی یو قسم د شرک چې سړی په اسلام دین نه وځي مخرج عن الملت او بل قسم د شرک چې په هغه باندې سړی وځي نه لکه به تور مثال ریا ورسته براشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابن کثیر هغه احادیث د سورې کهف د ورسنی آیتونو په تشریح کې راوړي دي چې په ورځ د قیامت د ریاکار انسان اعمال بل راولي او ټول به برباد شي علم دی شهادت دی سخاده نور کړنې دي شرک دریم اساسو بنیادی سبب چې الله عز وجل د قران کریم د ورسنی ویسو کې ذکر کړي تکذیب لقاء الله د دې خبرې رد کول چې ورځ به موږ ټول رب العالمین مخې له ودرېګو الله عز وجل بس موږ سره خبره کوي بغیر د ترجمان نه بغیر د درمګړی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کانه بزج لك چلے بچي دا برپیږي ملائک به ودرې یو سړی اوه چې زه سره دانه مان قیامت نشته دروغ دي دا څوک دغه دنیا نه راغلي دي الله عز وجل قران کې د مخالفینو اقوال ذکر کوي کله دا خبره ذکر کوي چې زمون پلاران راولي کله دا خبره ذکر کوي چې دا ډوکی زری شو بیره اوچتي کې مشکل رب العالمین د غیر پر ډېر انتهایی دلیل ذکر کړی د قران کې کله پاول قیاس باندې مخلوق باندې قیاس وکي خلق باندې اول می پیدا کړی د ساس کې د منی په دې مقادرم چې بهم تاسو پیدا کړ کله رب العالمین فرمایي سورې صافات وغیرہ کې د بر اسمانون لو ګورئ اعلان دي غرونو لو ګورئ د شپو دی ورځې لو ګورئ چې ذات په دې باندې طاقت لري په دې باندې قبضه لري شیم نه دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې انسان مرشي عجب الذنب دملا د دل په اخر کې وړو کې غونډه اډو کې لري عقب کې د نور بدن د پاره پیوند دی لکه اوس په دې اجازهونه کې چې د خلک برابرې وې دي کې تور بکس دی وګورئ چې څنګه وګورئ دا چاوي مشته لکه څنګه په هغه تور بکس کې دي ټول تاریخ او ریکارډي نو ستاسو په بدن کې الله عز وجل دا کی دي پیوند به کې خپل مخې له بده ودرې کتل دي چې پاګه کې چرته د قډو کې موږ له بدین نه راغلي کتل مونږ دي اې دین دا خبره معلومه شو چې دغه حدیث نه دی دا خبره چې چا کړی دا غلط را دروغ دغه دوه جواب کو یو جواب دی الامام الاعظم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې دغه خبره مبارکه موږ له اطلاع را کړه زمون دماغي منی یا نه منی زمون زړی تصور کې راولي یا نه راولي موږ له دماغ موږ له زړه موږ له خلق نه د دنیا خلق مهم دي موږ له خپل امام محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خبره مهمه ده هغه ویلي زمون قربان ایمان او یقین دي دمه وجداده رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل حدیث کې دغه تشریح کړي کذره دا په دې کیفیت باندې ده لکه د ذری په اندازه زره من سور میږي زره من د سور میږي سره زره من د مرغ وړانګي چې کوټې لړه داخليږي زره من هغه ګرد چې لاس پورې ون کړي او کله پوکي والوځي نو دومره بسوک به معلوم کیږي چې هغه د خپل پیدا کړي د ذری په اندازه حدیث صلی الله علیه وسلم فرمایي الله عز وجل فرمایلی د آدم علی السلام بچی ما تکذیب کوي او مال کنزلم هغه څنګه ربا تکذیب مداري چې داخله کې مالک یې چې قیامت راځي یو ورځ موږ رب العالمین مخې له ودرېګو الله عز وجل به موږ سره حساب کوي اخر کې نتیجه جهنم ده د جنت لیکن دا کمزوري انسان جاهل انسان بے ایمان انسان رب العالمین دالوی خبر اس طرح کې چې دا دروغ دي دا موږ د الله تکذیب دي سړی په دې باندې د جهنم د ور لایق ګرځيږي او کنز رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله عز وجل فرمایي چې دا خلق مال نازوري ثابتې تاسو ګورئ اوس اکثره خلک پلانې ودا د رب العالمین یو نازولې دي
نازول اللفظ چې رب العالمین له چا مبارک ثابت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې سړي رب العالمین له کنزل وکړه چې کنزل د الله له وکړه تاکي بس ایمان پاتې الله عز وجل فرمایي چې الله الصمد الله عز وجل بینیاز دی ابن عتیہ هغه په خپل تفسیر کې دا خبره لیکلې ده چې دلته کې مراد د ولدنا ولد حکمی دی حکمی دا معنی چې پښتانه داغه نه چې له حاصل ساتي نازول ما زول داغه نشته اساسي او بنیادی سبب چې نور باندې لایق ګرځيږي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شی دین نه یو شی صحیح حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او د په دې وخت کې هغه منسوب کې چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د شی ویل دي اې دې نتیجه بدای اخره مسله به دی چې رب العالمین مدا سره په دغه عقیده باندې په دې وینا باندې د جهنم منځ کې ورغورځي دې وجنا ګران علم په علومو کې په ویناګانو کې د علم الحديث دی سره وګوري چې آیا دا حدیث د پیغمبر دی یا نه دې حدیث درجه معلومه کې چې دا صحیح حدیث دی یا نه دا ضعیف حدیث دی یا نه موضوعي حدیث دی یا نه بعد دغه نه به دي شي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ګران علم دې شګو د ګلونو شمیر دی دا بل سبب چې د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا حدیثونه معلومیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی په مسلمان سړي باندې لیکن هغه لایق دی نو چې دا ګویور باندې ویل شي رب العالمین بدا سړی د جهنم تاسو ګوري ګواهان په محکمو کې په مقابل د پیسو په مقابل د مادیاتو قسم کوي قسم په الله چې دا پلانې دي قسم په الله چې دا کار کړی دی قسم په الله چې دا رقم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په چا باندې په دروغ غوي ویل نتیجه بدای چې سړی به د جهنم منځ ور باندې ورځي بل اساسی بنیادی سبب جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي یو کس ته د یو شی ادعا وکړه د یو شی دعوی وکړه او هغه بده کې موجود نه و وې دا سړی بل الله عز وجل په اندقه باندې د جهنم منځ ورغورځي التبي بوزي خاص کر دا زیات لعنت ویلو یو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي وې جهنم کې مولد الاکثر اهل دغه ور زنانا یو کو ورته چې شو یا رسول الله دا ولي په کڅدا سبب یې سړي وې تاسو ډېر لعنت استعمالوي د دې وجنا سورې نور کې الله عز وجل د زنانه په جانب کې لفظ د غضب راوړو الا عنت کې سره دا ډېر انتهایی عادت شوی دا د مدرسې د خوانه شیخ احمد شاه بروشر په دې باندې لیکلې دي چې د پاسه 200 د شي امور چې هغه باندې سړی د الله د لعنت لایق ګرځي بل چا لعنت ویلو دین امانه کړی دا یو خو يهود دي نسوارا دي دغه مبارک ویلې شي دویم یو صفت دي دغه مبارک ویلې شي دریم یو معلوم سره دي چې اسلام دغه د لعنت تشکیره کړی دغه مبارک ویلې شي لکه شیطان لکه ابو جهل عتبه او شیبه او ولید بلبل یو د شي سره دي چې مسلمان دي دغه مبارک اسلام به تعالی دا ته منا کړی حدیث کې راځي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي دا کلمه راغه مسل باندې ودرېږي چې کله به تور مثال ته غیر لایق په راشي کې تعالی متوجه شو یو بل سبب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان د جهنم د اور لایق ګرځيږي ور باندې یو سړی دی په دروغ باندې قسم وکي او په دې قسم کې پردې مال سب درالان دي والله بالله تعالی چې د اسماء سي دي قسم په الله چې د اسماء مال دي قسم په الله چې د اسماء سم کړه قسم په الله چې د اسماء ملکیت دي او د دروغ په دې کې ویلې اې دې بنتیجه دی الله عز وجل ودا په امدې قسم په امدې پردي مال سب قول باندې په کدا جوړيږي چې د جهنم منځ کې به وګورځي د جهنم لایق بشي دا حدیث کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو بل علامه ذکر کړی دا تاخير الخير د زنانو تشکیله چې کله کوله چې دوی کې دا کار دی لعنت استعمالي په دوی کې دا کار د خپل خاوند ناشکری کوي او بل په دې کې دا لري چې د نیکی کار وي نن بشي سبا بشي بل ورځ بشي بل ورځ بشي کله چې انسان امام طبرانی دا روایت پیش کړی دی د نیکی په کار کې تاخير کوي نن سبا دا الله عز وجل مړ کې په کدا نتیجه دا چې الله عز وجل ودا په دې تاخير باندې جهنم نور ورځي د صحابه مبارکي
الله عز وجل د مسابقې تذکرہ کړی د مصارعي تقدیم الحق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری زمونږ د دین استادان زمونږ د دین مشران هغه خلک چې د ټولو رب العالمین راضي دي هغه خلک چې هغه ټول جنتین د ابوبکر نو تر وحشي پوري دغه رضی الله تعالی عنهما دغه صفات چې رب العالمین موږ ذکر کوي صفات یې څه دي د نیکی په کار کې د توړاندې تل مسابقه دا سره صرف نوافل کې زمې صدقات ورکم دا صدقات کې زمې اطلاع ورکم دا کار کې زمې دا وکم یو بل اساسي بنیادی سبب د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د حدیثونو معلومیږي چې سړی پر جهنم لایق ګرځيږي شراب سکل حدیث کې راځي شیخ الاسلام ابن قیم په غاشۃ الاحفان کې لیکي په مختلف نمونه باندې به داخل شراب سکي یو نمبر شربت ور کوي بل نمبر شربت ور کوي بل نمبر شربت ور کوي په کله چې هغه شرابي الله به د جنت شراب نه منع حدیث کې دا راځي چې کله انسان د شراب اهتمام کوي وېس کله توبه تی ونستا رب العالمین به دي جهنمینو هغه خيري خټي اسقاب بدنون وغيرها دا به دي خلکو باندې بيخوري امام الضحاک د دنیا د آخرت د شراب مبارک به څلور فرق ذکر کړی دي یو دا چې دنیا شراب هغه نشه راولي په نسبت سره آخرت لا د آخرت شراب چې هغه نشه راولي دویم د دنیا شراب چې مشکل په سر باندې به درد راځي په نسبت سره د آخرت شراب له هغه سر باندې درد نه راولي دریم د دنیا شراب چې مشکل ستانه په دې کې استفراق کیږي کانګا لیکن د آخرت شراب چې مشکل هغه به نه او څلورم د دنیا شراب چې مشکل بول و براس غائط وغیرہ دا بدن رواني په خلاف د شراب د آخرتو شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله د خپل کتاب قصیده نونیه په آخر کې به په دې باندې مستقل باب ذکر کړی دی چې باب ثابت دی فصل ثابت دی په بیان د شراب د جنت کې کوم شراب دي کوم رنگ والا دي کوم کیفیت والا دي بل سبب چې انسان د اور لایق قرباني ګرځيږي فقدان الاخلاص صاحب د مشکات کتاب العلم کې دا ابو هريره سے باغرویت پیش کړی دی درې کسان الله عز وجل مخل راولي د ټولو نمخ کې په جهنم کې دوی وګرځول شي پړمخ او د جهنم اور بور باندې بل کړی شي عالم دا بدا خبرو کې څه چل کړی دی وی علم در برا کړو په ارزه کې د قران او سنت درسونه په ارزه کې وعظ موعظه په ارزه کې د نیکی خبره رب العالمین ورته دروغ دی ویلي دا په دې مناسبت باندې کړو چې خلص با بارکه د شي عقیده اوسه د شي مقرر دی د شي شیخ القرآن دی د شي عالم دی د شي داعی دی او د قلب پاسه په دنیا کې ویل شي د پړ مخ د جهنم لراکاږي سفیان الثوری رحمه الله د امت مسلمه یو قوي عالم هغه به چې کله د قرآن او سنت د درس ناستو او بعد دغه نو به اوچتېدلو و به شړل وې دې مسله باندې زمخ کې پوهنو زه په خپل په پوه شوم ملګری مور باندې پوه کړه نن چې عمل ور باندې ونه کوم د جهنم اول ور په ما باندې به ګرځي هکذا شهید براوستل شي چې تاسو کړی دی رب العالمین خلق دنیا غټلا خلق دا کارونه کول ستا د رضا لپاره د اعلی کلمت الله لپاره ما د خپل بدن خپل سر تعالی نظر نه کې وی دروغ دی ویلې مقصد دې به قهرمانیت مقصد دې به غنیمت اصول مقصد دې به دنیا شهرت پر مقدام جهنم لرا کاږي شهید دې وجنا زموږ سره په مکتبه کې کتاب دی د کتاب نوم دی الشهاده لمعين للشهاده هل يقال فلان شهید یو سړی مړ شي چې دا شهید دی دوه قول علماء لیکلي دي قول امامنا وسيدنا امام بخاري چې شرع په ظاهر حمل دا کله مسلمانانو په جماعت کې مونږ ورته وایو یقیني فیصله پینو شي کولای ځکه هغه علم واسع رب العالمین دی اوس هر طرف شهدا دي مالدار برا وستلی شي څه صورت حال لې رب العالمین چې کوم ځای کې نیکی وا کوم ځای کې مسلمانانو د کومک شو کوم ځای کې د غوي ضرورت کوی میواله دي مال مورته راوړې دي نقد مورته ورکړي دي بل کار می کړي دي الله عز وجل ورته چې دروغ دی ویلي د دنیا شهرت دی مقصدو پر مقدام جهنم لرا کاږي امام ابن قیم رحمه الله هغه فرمایي فقدان الاخلاص علم چې کوي خو چې اخلاص درکې نه جهنم بدر باندې اول ګرميږي شهید کشمیر چې اخلاص درکې نشته جهنم بدر باندې اول ګرميږي مال کوي د رب العالمین په دلاره لګولې دي او ته په دې وخت کې اخلاص درکې نه جهنم بدر باندې ګرميږي
یو بل اساسي بنیادی سبب امام دارمی رحمه الله روایت پیش کړی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم انسان چې په باب د فتوا کې ډیر جرأت کوي تادی کوي شاور ته معلوم نه وي مولا ان باشد کې چپ نه باشد شیخ الاسلام ابن قیم دې باره کې مستقل کتاب ولیکلو اعلام الموقعين دا من موقعين د توقيع درداري هغه چې چاله فتوا لیکي او اخر کې د مدرسې ټاپه پی وای اخر کې خپل دسخط پی کوي ډیر په احتیاط یو کس تعالی راغی چې زما تجارت موجوده زما د غم خادي موجوده دین د اسلام په دې کې مال څه وای نو ته ورته په جواب کې دا خبره ذکر کړي چې قال الله عز وجل قال محمد صلی الله علیه وسلم دا نه چې کوز مولا ویلي او بل مولا ویلي د مولا مثال په شان د بجلی دی من په دې بجلی باندې خپل هدف لزان رسو دې بجلی قدر کو خود شي نشو کولای چې بجلی بازار کې والو د شپې تیار کې ور باندې خپل مقصد لزان ورسو نه رسو اړو راړوي دا به مونږ تاوان والي لکه سړی بوکا ګنډي او بور باندې بینسي زمنګ په فتوا کې زمنګ په جواب کې کله مولا خبره چرته پیښ په مرتبه شاهد په مرتبه تایید خو په دې شرط باندې چې مسله په قران او سنت ثابت ده به صحیح ده و الا که چرته ته قران نه ذکر کوي حدیث نه ذکر کوي تاویل ماویل چې چپ نشم پاتې او دا جوابونه تخلق لکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله عز وجل تعالی په امدق باندې د قشن د جهنم درک بل سبب د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د احادیثونو معلومیږي استعمال الصحف للرجال سره د استعمال اول نارینه و د پاره المحدث الكبير امام ناصر الدین البانی رحمه الله آداب الصفا کې بعض روایت پیش کړی دي وې کڅوک دا خو غني چې خپل محبوب لا د جهنم د کړیو نه یو کړی ورواچوي یې د جهنم د هارون نه یو هار ورواچوي غوتمي یا هار لیکن دا حدیث په دې ځکه لیک مجمل د تشریح ده یو د البانی رحمه الله خپل مسلکو چې هغه بالکل د قائل نو ولی په بل طرف باندې جمهور علما دي هغه وي د زنانو د پاره غوتمي د زنانو د پاره هار جایز دی خو لیکن په درې شرطونو باندې د سونو زرو چې خپل خاون لبه کار کوي بل چاله نه زکات به ور کوي چې کله ولي متولو لسر زر ورسیږي 250 متولو لسپین زر ورسیږي او د خپل خاون د پاره به کار کوي خپل خاون د پاره دې کار کول زکات د دې ور کول پنه د تبختر او فخر باندې نه استعمالولو نو ان شاء الله په دې کې وسو مانعت دی نه لیکن سړی دی هغه د سرو سرو اهتمام کوي هغه استعمالي په غوتمه کې یا په بل شي کې شریعت مطهره فرمایي چې د شي انسان الله عز وجل د جهنم د اور غوتمه د جهنم د اور حار ورواچوي څومره خطرناک الا وقت ضروره حدیث کې راځي او کسته هغه ولګیدو پوجا زخمی شو د اوس په راډونه به کې خودل هغه بدبوئی پیدا کړه به د ضرورت په بنیاد باندې به دغه شی استعمال کې هغه جدا ده بل سبب دیږي استعمال الحرير للرجال د سړو د پر د نارینو ورېکم استعمال اول جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د چا په غاړه باندې چپن ولیدا چې په هغه کې دغه شان د ورېکم د پټې تیر شوی وي استعمال شي وو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وې کچرته رد نکی لری نکی عن قریب نږدې ده انسان لا دغه شان د جهنم چپن بورو جهنم کې به ورو ورځي بل اساسي بنیادی سبب چې زموږ اساسو د ټولنې اکثره نوجوانان اکثره حکمرانان اکثره سیاسيان چې ځان لوي یا مالدار ځان لوي هغه پکې اخته شوی دي اسبال الاداره ما اسفل من الازار من الكعبين ففي النار او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای یو کس له بطور مثال پنځي دي لنګي دي اېدي خنګورونه اېدي بجلقونه اېدي ګټيونه دغه کټوال راغي الله عز وجل به دا سړی د جهنم ور لور ورځي ته وسګوره زموږ په ټولنه کې څومره خلک په دې مرز باندې اخته دي خیاط جامع په دې طریقه باندې برابرې شي دا پنځه دیږي کې کته کړې شي داخله پرېدا مجموع سوید پنځم جل یوسل 25 نمبر صفحه کې یو حدیث دی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو کسولی درو چې داغه پنځه کته وی دی ګټونه مونږ چې وکي طلب کې ورته ویل شي د مونږ اعاده دی وکه مونږ دم راو ګرځوا او دست مات شو
ما اسفل من الاذار من الكعبين ففي النار. کله چې انسان ګټي پنځه استعمالي، کله چې انسان لنګ استعمالي او په دې وخت کې د دې ګټو نه کته شو دا الله عز وجل په دې باندې دا ورسي. دا څومره خطرناک. انسان به دې اهتمام وکي. عثمان بن عفان چې کله الله رسول الحدیبیه کې د سفیر په صفت پنځه راوچې کړې وي د مکه مشرکانو کې سم ملنډ او رشخند ورپسې والو وې څو وجره چې تا دا کار کړی دی وی ویل به هکذا رایت خلیلی دغه شام خپل صاحب لیدلې دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه په دې ترتیب چې پنځه اوچته هغه علماء په دې باندې مستقل کې لیکلي دي. یو بل اساسي بنیادی سبب چې کله انسان حیوان مشترکي بغیر د ضرورت نه رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان له الله عز وجل د جهنم ور نصیب کی چې نور مسلمانانو له تکلیفونه ورکې په زندان وغیرہ کې. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي هغه انسان بل د جهنم ور کې ورغورځي چې کله نبی له اوچت شي دا قتل کی یا دا اوچت شي نبی قتل کی دا به الله د جهنم ور له ورغورځي. هغه انسان د جهنم په ور کې پروتي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو کس انبیاء له کنزلو کی صحابه له کنزلو کی مسلمانانو له کنزلو کی. دا څومره خطرناکه خبره ده. انبیاء لکنزل صحابه لکنزل لکه د شیعه روافضو چې دا عادت دی نعوذ بالله من ذلک. کله دا خبره ثابتې چې د پیغمبر د وفات نه بعد خو ټول صحابه کرام مرتد شوي دي نعوذ بالله من ذلک. کله ابو بکر او عمر بچ د پیغمبر په مونږ کوو په غاړه کې به بوتان و. کله وای کزمنګ امام غایب راغی نو عائشه رضی الله عنها بد سل بری ورکه زګه دا زناکار ده. کله ظالم فتوا کوي، کله د رب العالمین مبارک د بدو د جاهل فتوا کوي، کله د قران کریم مبارک د ناقص فتوا کوي چې دا قران ناقص دی اصل کې دومره پاری دی نور قران برازي او هغه به دې لپاره ناسخ ګرځيږي. دغه انسانان چې انبيو له کنزل وکړه صحابه له کنزل وکړه مسلمانانو له کنزل وکړه الله عز وجل بدا وګرځي. دې سره نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو بل سبب ذکر کړی دی تصویر استل. ورځ قیامت پټول کې خطرناک سخت عذاب چې د الله د خوانه دل ورکی دي شي هغه انسانان دي چې هغه تصویر استون کې دي الله اس په کې داخله ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د مکې په سرزمین باندې را پیدا شو. د مکې نه د قشان د شرک جره ختم کړه. امامنا وسیدنا امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب کې التبه د قوم نوح بارک دا خبره ذکر کړي چې پنځه نیکان انسانان وفات کیږي شیطان پر خلکو باندې خواري کې دغه تصویرات تی جوړي دغه نور سره دغه مجسمه تی جوړي دغه نور سره به ورته عابدان ګرځي. اصلي سبب دغه تصویرو نبی کریم علیه الصلاه والسلام د مکې د سرزمین د شرک دغه ټول کې فتح د مکې چې کله داخليږي د ابراهيم علیه السلام په شکل د تصویر جوړ کړي د اسماعیل علیه السلام په شکل تصویر جوړ کړي هغه له په دلاس کې غشي ور کړي پیغمبر علیه الصلاه والسلام په خپل ته وړاندې کړه لری کړه سړی لری کې تصویر استلو. هر هغه تصویر چې هغه به تور مثال د لاس په کې داخله راځي څوک وي د مراد مجسمه ده آیا د موبایل وغیرہ د تصویران په کې راغلي کني دي راغلي د لاس داخله چې پیشي کې دا په کې وراله او څوک وي چې نه دا نه دي دینه مراسل مجسمه او بوتان جوړول. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو بل سبب ذکر کړی دی. یو قوم دی هغه خو نه غني چې دا سړی د سمې خبرو لغوه کې دي او د دې مقام کې ورته خپل غوږ کې خودو الله عز وجل په ورځ قیامت دې په دې غوګونو کې اومه قلعي ورواړي قلعي جهنم له به ورغورځي. نبی کریم علیه الصلاه والسلام په هغه حدیث کې ډیر انتیزه وګت خبره ذکر کړې ده. یو په کې دغه مسله رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی چې په مدینه منوره باندې اراده بدای لري چې مدینه منوره تخریب شي اهل د مدینه منورې تباشي د حرمینو مسله خراب شي الله عز وجل بدا د جهنم په دی ور کې ولي کې ختم به کې لکه څنګه چې د اعمال غدا قشم به وبو کې د منځي حاصل دا چې د قران کریم په نعمتونو کې اساسي بنیادی نعمت هغه دا چې زمون توجه وخت په وخت باندې د جنت په طرف باندې ترغیبا او د جهنم په طرف باندې تحذيرا تخويفا بیانوي.